عام انسان داره چې د دنه به ګناه متصور وي، ځکه چې دا خو نبی نه دی چې ګناه نه بالکل محفوظ دی، نه فرشته ده، ګناه نفس خواهشات دي، شیطان دی، مختلف قسم چیزونه د انسان سره الله تعالی د دنیا کې پیدا کړی دي. بلکې زمونږ د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین متعلق دا عقیده ده چې صحابه کرام د ګناه نه معصوم نه دي بلکې محفوظ دي او مغفور دي، الله رب العزت د هغو نه ګناهونه معاف کړي دي. یعنی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین داغونه ګناهونه شوي دي او ممکنو او بعضو نسرزت شوي دي بطور د حکمت، او الله رب العزت و ټول ګناهونه معاف کړي. هر صحابي ته په هر درجه کې دی الله رب العزت ټول ګناهونه معاف کړي دي، او الله رب العزت وکلا وعد الله الحسنى، الله د هر صحابي سره د جنت وعده کړی دی چې هر صحابي هغه به خامخا جنت ته ځي. نو بهرحال د صحابو متعلقه دا زمونږ عقیده ده چې هغه مغفور دي، معصوم نه دي، د ګناه نه محفوظ نه دي، ګناه ته سرزد شوي ده خو الله ورته معاف کړی ده. نو عام انسان د هغو په نسبت خو هغه خو ډېر ګناهګار دی او ډېر عصیان او ډېر نافرمانه دی. ګناه نه کول دا یو قسم له کمال دی، خو دومره کمال نه دی چې یو سړی ګناه کې واقع نه شي. ګناه نروستا استغفار او توبه ایستل اصل کمال دی. یو حدیث کې راځي د پیغمبر صلوات و سلام حدیث مبارک دی، معارف الحدیث کی مولانا منظور احمد نعمانی رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی، دا حدیث کتاب دی. حدیث ډېر تفصیلی حدیث دی او په هغه کې یو ټکړه دا حدیث دا ده چې الله رب العزت وایي چې اے بندا، اے زما بندگانو، اے زما مخلوقا، او چرته کې تاسو ګناهونه نه کولې، ما به داسې مخلوق پیدا کړی وی چې هغه به زما مخالفت کولې او زما نه به توبه ایستلې. ولی لانی انا الغفار، ځکه چې زه بخون کې یم چې چا ګناه نه کولې نو ما به څنګه بخښم، او غفار خو زما وصف دی، زما د دې وصف به څنګه مظاهره کېدلی. اے بندگانو کو چرته کې تاسو ګناهونه نه کولې او ما تم توبه نه ایستلې، ما به خامخا داسې خلک پیدا کړي وي چې هغه به ګناهونه کولې او ما ته رجوع او استغفار کولې. ولی لانی انا الغفار، ځکه چې زه بخونکی. حاصل درې دا دی چې ګناه نه یو سړی محفوظ شي خو ډېره ښه خبره ده، خو په یو سړی ګناه کې مبتلا شي نو په ګناه باندې کلک قائمېدل دا شیطان دی، او د ګناه نه توبه الله تعالی ته ایستل انسان دی. الله رب العزت قرآن مجید کی مختلف آیاتونو کی بندگانو ته د توبې ترغیب ورکوي. دی آیات کې الله رب العزت وایي دا کم چې موږ تلاوت کړو، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، اے مسلمانانو اے ایمان والاو توبوا الی اللہ، توبه وباسه الله تعالی تا توبه نصوحا، خالص توبه. موږ وضاحت کو توبه نصوحا. ورت توبه تواب، اتوب واستغفر الله ربي من كل ذنب واتوب تواب. د توبه څه مطلب دی؟ د تواب نسبت دی الله تعالی ته وشي، تواب الرحیم څه قرآن و دغه الله تواب دی. د تواب مطلب دا دی چې الله رب العزت ګناهونو معاف کون کې ذات دی، ډیر زیات ګناهونو معاف کون کې ذات دی. تواب مطلب دا دی. او چې دې توبې نسبت بنده ته وشي، توبو الی الله، اتوب الی الله، نو د دې مطلب پیدا دی چې د ګناه پر خوستل او الله تعالی ته رجوع کول چې الله ما د دې ګناه، الرجوع الی الله، ترک المعاصی والرجوع الی الله، ګناه پر خوستل او الله تعالی ته رجوع کول چې الله ما نه دا ګناه وشو تمام معاف.
او پیغمبر صلوات و سلام مختلف احادیث مبارکو کې توبه فضائل ذکر کړي دا حدیث مبارک کې پیغمبر صلوات و سلام فرمایي التائب حبیب الله توبه سن کې الله تعالی دوست دی یو سړی نه ګناه وشي الله تعالی ته توبه واسي دا الله دوست دی والتائب من الذنب كما لا ذنب له پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو سړی د ګنا نه توبه واسي دا د سره چې د سره دا ګنا کړی نه دا کما لا ذنب له دا سره چې ګویا د دا ګنا کړی د سره نه دا چې الله تعالی ته رجوع او دا بل حدیث مبارک کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي توبا لمن وجد في صحيفته استغفار كثير خوشخبری دی دا کس پارا خوشحالی دی دا کس پارا نیک بختیا دی دا کس پارا د قیامت ورځ وجدا فی صحیفته استغفار کثیر چې دا غ په عمل نامه کې ډېر استغفارو چې د څو ډېر استغفار الله تعالی ته توبه ایستلی وا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قیامت ورځ دا کس هغه نیک بخت دی خوشخبری دی هغه د خوشحالی هغه د کمال لړک انسان دی برحال دې زیات احادیث مبارکه او قران مجید کې الله رب العزت د توبې متعلق هغه واقعات او ترغیبات ذکر کړي یو حدیث مبارک کې پیغمبر اسلام و سلام هغه د توبې او مثال ذکر کړي لري چې ګوره په توبه باندې الله تعالی دومره زیات خوشحالي چې بندا ګناه وکړي او د ګنا نه بعد الله تعالی ته رجوع کې الله ما معاف کا نو دومره زیات الله رب العزت خوشحالي و یو سړی دی د حدیث تیر پیغمبر اسلام ټول کتابونو کې شته چې هغه په یو خوش ځنګل کې دی پر ځنګل کې د سره اوخ دی پر اوخ باندې د اوبو او د خوراک شي نه تړي په دغه ځنګل کې یو صرف دار یو اوخته بل هیڅ شی نشته نه کور شته نه بل څه شی شته بالکل ځنګل دی دغه بندنه دغه ورکشي دا اوخ هغه باندې بم تړي دي هغه خوراک دی هغه سره راته ورکشي دا دومره وګرځي په هغه اوخ پسې ځکه چې دا مثلا موږ شوي دي څنګه شوي دي نور تستانه ډیر وګرځي ځنګل کې بالکل بل څه درک نشتا اقا اوخ ګرځي په اوخ پسې چې ما تاغه ملاو شي چې زه داغه نه خوراک کا کوم دا مثال پیغمبر اسلام والسلام ورکړي ګرځي ګرځي دا کس نه امید شي چې زه د دې څنګه لوګي الله په زمرما دا خلشته دا څنګه چې سملی دا پر اخیرانی وخت راځي چې وګوري هغه اوخ ولا راشي او زه مخه ته ودرېږم وی دغه انسان او دغه بنده په دغه وخت څومره خوشحالي چې ګوره اخیرانه وخت دی د لوګي او تن نمرې او د په دغه وخت کې دغه او قراله او بالکل دغه مخه ته ودرېدا وی دغه کس ډېر خوشحالي نه دا وی چې الله ته زما بنده یو د رب ما لکه بالکل دومره زیات خوشحالي چې دا ونه وی چې الله دې بنده مو ته مې ربي الله وې تمه باندې یو ځای ربي ما د ډیر زیات خوشحالي نه لکه بالکل بزان کوی نشي پیغمبر اسلام و سلام وې دغه کس چې څنګه دی ابو او دی اوختا خوشحالي کی الله رب العزت دغه باندې نه ډیر هغه کس ته خوشحالي کی چې هغه د خپل ګنا نه ما طرف ته توبه وباسي او ما طرف ته رجوع کی دغه کس دغه اوخه ته څومره خوشاله کو دغه ابو ته څومره خوشاله کو الله د دین ډیر کرته هغه بندنه خوشاليږي چې هغه ګناه وکړي د ګناه نه الله تعالی ته رجوع وي څومره اهمیت دی عزتمند د توبې استلو بلکې امام غزالی رحمت الله علیه او بل واقعي لیکلي احیاء علوم کې هغه ذکر کوي چې د ګناه معاف کېدل د دوه طریقې دي عام بالکل دوه طریقې دي انسان نه ګناه وشي دا غوم طریقې دي مسلمان نه چې دا ګناه معاف اولنې طریقې دام د یو طریقه چې دا الله دې موږ او تاسو محفوظ کړي د جهنم نه چې د جهنم اور تلاش شي او اوري وسی دینو پاغه باندې دا ګناهونه ختم د
زمونږ د عقیده ده چې مسلمان سړی چې دا جهنم ته ځي دا د ذلت او رسوایي دپاره نه دي، دا لتطهیر الذنوب دي، د ګناهونه داسې دي چې دا الله وایي ورېږه جهنم دا اور به کم کړي دا به جنت ته راځي. دا د ګناهونو د معاف کېدو یوه طریقه دا ده. خو جهنم عذاب هغه څومره سخت ځای دی، الله رب العزت دې موږ او تاسو محفوظ کړي. الله رب العزت یو آیات کې اصل هغې اشاره کړې ده چې د جهنم د عذاب څومره غټ دی. انها ترمی بسرر کالقصر کانه جمالات صفر، چې د جهنم دا ورکوټې کروټه غونته کینی د اور نه چې را پرمغې ورته وایي څه بشرر هغه ته وایي. وایي د جهنم دغه ورکوټې غونته کې د اور نه را وړوکې غونته کې انګاره ترمی بشررین کالقصر، دا دومره غټه ده لکه یو غټه بنګلې نه غټه، دا د هغه اور ورکوټې غونته کې کروټه وایي. او وایي کانه جمالات صفر، دا اور دومره غټه سکروټې دي ته به وایي چې دغه وړوکې دغه څک زیړ اوښان دي، څک زیړ علما ذکر کوي چې دا یې ونه ویل چې څک سره اوښان دي، څک سره اوښان دي، اور خو سوري که نه، دلته زیړ ذکر کو جما صفر صفرا، دا عربۍ کې زیړ رنګ ته وایي. وایي دا د دې وجې نه چې اور دوه هیئته دي. اور اوله کې دا سوري خو چې ډېر تیز شي د سوروالي نه بعد دا بیا زیړ شي. چا دا تجربه کړي نو وایي چې دا اور اوله کې سوري، خو چې دا اور څومره ډېرېږي ده کې را سوروالی ختمېږي ده کې بیا زیړوالی را شي. نو د جهنم اور کې به سوروالی نه وي، هغه به دومره سخت دي چې هغه به بلکل تک زیړ وي. ډېر بهرحال د جهنم هغه ځان نه به یوه موضوع ده، دا به وچېږي ده. خو بهرحال یوه ګناه امام غزالي رحمت الله علیه وي په دې طریقه معاف کېږي چې یو سړی جهنم ته لاړ شي. دویمه طریقه هغه داره اسانه چې توبه وباسي. دویمه طریقه چې الله تعالی ته دنیا کې توبه وباسي. توبې دپاره مولا له تله شرط نه دی، جومات ته تله شرط نه دی، روژه نیول وله شرط نه دی، څه پیر او ولي له تله شرط نه دی چې ته په کوم ځای کې په هر آن هر مکان کې بس الله تعالی ته ستا او د الله منځ کې معامله ده. ای الله پاکه بس ما دا ګناه پرېښوسته، زه د دې ګناه باندې خفه یم. دغه توبه ځکه چې بعضې خلکو توبه دونه سخته کړي چې هغه وایي چې بس فلاني ځای له به ځي او فلاني پیر. بهرحال د مکان او د ځای او د دغه اهمیت اسلام کې شته. اوس بیت الله شریف کې توبه وباسي، د هغې خپل جومات کې وباسي، اهمیت شته. خو دا شرط نه دی، خو ته هر ځای کې الله تعالی ته توبه وباسي، الله تعالی یې قبلوي. توبه څه ته وایي؟ د توبې درې شرایط علماو ذکر کړي دي چې درې شرایط په توبه کې دا اصل توبه ده او دا توبه نصوحه. د آیات کې الله تعالی وایي چې خالص توبه وباسئ. خالص توبه دغه ده چې درې شرایط پکې. اولنۍ چې ته به پوه شې په دې باندې چې دا ګناه ده، ته به تا به علم په دې شي چې دا ګناه ده. ولې خو تا ګناه ته دا پته تا ته نه چې دا ګناه ده، یا ته ګناه ته ګناه نه وې نو ته به څنګه توبه وباسې؟ یو سړی بدعت کوي، رسومات کوي او ګناه کوي او ته ورته دا غلط کوي، هغه زه دا ښه کوم، نو هغه به توبه وباسي؟ نه وباسي که نه، ځکه چې هغه بدو ته ښه وایي. لومبنۍ دا ده چې ته به ګناه ته ګناه ووایې چې او دا ګناه ده. یو کس بیمار دی او مثلا شوګر دی یا بل بیماری دی، کینسر دی، او تا هغه ته علاج وکړه، نو هغه به علاج لکه چې اول خو هغه ومني چې او زه بیمار یم، خو هغه وایي زه روغ یم، نو ته تاسې ووایه چې اسپتال له لاړ شه، اسپتال له لاړ شه، یا څه دوا استعمال کړه یا څه دم استعمال کړه. نه، هغه به هله ځي چې اول خو دا وپېژني چې او دا بیماري په ما کې شته، دا بیماري ده. نو اولنۍ دا ده چې ګناه ته به ګناه ووایي. دویم دا ده چې دغه ګناه به په دغه وخت کې پرېږدي. دغه ګناه نه به ان یخلع عن ذلک العمل وعن ذلک المعصیه وعن ذلک الفعل، د دغه فعل او دغه ګناه نه به لاس وینځي، د هغه نه به راپاڅي او هغه به پرېږدي. یو سړی ګناه کوي، شراب کی بل غلط کار کوي او الله تعالی ته توبه ده، نو دا توبه نه ده. ولې که توبه وي خو دا کم از کم دا شراب او د ګناه خو به اوس پرېښي وی که نه، چې ته عین لګه کې حدیثونه کې راځي چې دا خو مذاق دی. خو ته عین لګې په ګناه کې لګې او ته الله تعالی ته ما وبخې، نو الله دې کوي بخې. ته خو پرېښوده او مین دپاره خو یې پرېږده. دغه وخت کې به دغه ګناه پرېږدي، خو دا ګناه کې شروع وي
نو دا د توبه نه ده، داسې گپ شپ لګي مذاق دی توبه. زم دا وَأَيَّعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلَّا يَعُودَ. الله تعالی تبق لک اراده کی زبا هند دا کار نه پړ کی برا لک قصو اراده کی الا زبا هند دا ګنا نه کوم. يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا اے بے شیطان دے خدا بے دوکه کی خیر دی بے دی دوکه کی دغه وخت کی بدن نیت وکي زبا هند دا ګنا واستاړه کی دای کی زبا بیم کوم نو دا خو الله خو تا دړو ورث بندګانو علیم بذات الصدور ذات سینو قرازونو باندې. یو حدیث کې پیغمبر اصلاۃ والسلام فرمایي چې یو سړی الله تعالی ته د زړه نه توبه وباسي او دا پورس کی او یا ظلم ورتا ګناه کوي نو به الله رب العزت هغه توبه قبلای. خو چې پړ کې دای چې زبدا نه کو شیطان دې مثلا وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مَرَّةً اگر کو پر غورت کی دغه توبه او یا زلو بسمار زلزلہ دغه توبه بیا ماته کی بین الله قبلې خلدارې چې ستا بڑ کی دای چې زبر گناہ ایندا به تاسو شیطان دې نفس ته به اسلام الله دانه کې بس یو ځل می توبه استلې او یاره غمه ماپ لوستنګ توبه نه بس ما تکلیف به توبه واسه به خدای نه اعظم او کو بالفرض دغتی ګناي چې داغه تعلق د بندګانو سره دی او قل عباد بندګانو سره حق دی نو هغه باغ ته ورکی او باغ ته حواله کی یو سړی د باندې پردې حقي پردې ځمکا پردې جیدات پردې مال پردې چیز دی قبضه کړي دی چانه نو کتب بیت الله شریف ته الله تعالی تسل ظلم توبه واسي نو یو الله خو به قادر مطلق ذات ته کو قبولی کې نشم ویله خو قانون د الله تعالی دانه دی الله نه قبلای الله نه قبلای د بنده حق به علم افیږي چې یا د طاقت کس ماف کی یا یو تصاعد هغه ته یار حق دی ما سنشت ترا تماتیو کاوه زما تا تمات کړي یا ترا والے حیات دا چیز دی دا ما قبضه کړو زما مشر زما رور زما ارث داغه د وجه نه ټول ارث زما خرابې ده عبادت ادا والا په دې سره او چرته کې حقوق العباد او ګناه دي نو حقوق العباد بنده ادا شي او کو بالفرض فرایض او واجبات دا حکم تاپورخي فرض مونږ نه لري کړی زکات د باندې فرض او هغه نه لري ور کړی دا چې روجي د باندې فرض یو هغه تا نه لري نو فرایض رب توبه با علی چې څه داغه قضا راوړي چې ته ژوند نه راغی سره راوړي قضا راوړي دا به تاسو ما او په لاړې نو راغی په سیبیا به پری دي راغی با سیبیا به پری دي سرسایا به پری دي د مونږ یو دغه لپاره او وصیت به کې مان دونه مونږونه دغه شي وي دي د دې دونه پیسې او دونه دغه ورکا دونه روجي اغه سیز د پاره با یا خطا ادا کا پوری دا غیر لپاره زم دغه راړي چې دا خاص ودره عبادتونو کې داري چې دا غیر لپاره فدیه نشي. بهرحال دا د توبې لپاره توبه دا ډیره ضروری ده چې موږ او تاسو د ټول ګناهونو نه د معاشره کې زمونږ هر وخت ګناه سره تعلقي د سترګو ګناهونه عام شوي دي د غوږونو عام شوي دي د موبایل او دغه د وجنه داسې ګناهونه دي د فحاشۍ او ریانۍ او سیلابونه روان دي هر وخت بنده له پکار دی چې دا د الله تعالی نه استغفار غواړي او بخښنه هر یو مین کې هر یو دغه کې دا د الله تعالی ته رجوع کوي او الله تعالی نه استغفار غواړي او به الله رب العزت غفور الرحیم دی چې په اخلاص سره الله رب العزت ته توبه وباسي الله رب العزت خامخا ضرور به ضرور الله تعالی د بندا هغه توبه چې کماله هغه قبلای. علماء واقعا لیکلي دا مختصر دا ذکر کوم مشته بیان بنی اسرائیل کی یو کسو بخاری شریف مسلم ټولو کې دا واقعا شته هغه یو کم سل مرګونه کړی الاړې او ابد قالا 99 کسان ما وجلی دي وز الله تعالی ته توبه واسما بالله ما کی ما تو وې زمره تعالی لاړو معاف کوي پس هغه چې ځنه مې معاف کوي هغه مشتري دي صلی الله دیو د چاویل چې لال شاه غفلانی کلی کې یو د الله ولی دی هغه نه تاسو ته عالم دی دا خو عبدو دا څنګه خبرو
عالم دی صحیح پوی الله ورکړي دا هغه خو لاړ شه هغه به تا ته طریقه د توبه وباسي او هغه توبه خو قبل الله وې دې اراده وکړه سل مرګ کړیو سل قتلونه کړیو روان دی هغه کلی ته هم نه رسیدو په لاره کې ول ملک الموت را دی او سای ته واغست دو قسم فرشتې دواړه ول را دي چې کم کرامن کاتبین او کم هغه نیک عمل فرشتې چې کوم روحونه علی هغه امر ورسید او بد عمل امر ورسید دواړه حدیث دي دواړو لانجو یو عزت سالم بل عزت سالم الله تعالی دواړه رو مستجه راشي فرشتو سره د علم ته تاسو کو پس کوم لانجه ده هغه ګناهونو والا چې کم د ګناهګارو روحونه علی هغه وته الله دا کس سل مرګونه کړی دي او توبه خو نه دی استلی دا توبه هغه کلی تر روان دي بس زمون حق جوړی کی چې مونږ ته په سختۍ سره دا روح والو چې جین ته لاندې وشي هغه نور فرشتي چې کوم د نیکانو نه روحونه علی هغه وایي چې نه دغه اراده کړې و د توبې په نیت باندې راوته الا بس دا د سوال کده چې توبه ایستلی منګلا دغه راته چې من اعلی علیین ته د په اعلی طریقې سره د روح وا قبول الله ویزا وګورئ فیصله پدې شو چې دغه کلی طرف ته نږدې وو نو به ته د اعلی فرشتي والدان نیکانو خلقونه چې کوم روحونه لیدا به والی او کو دی بل خپل کور او دې طرف درانه دیو نو دا به والی دا حدیث د بخاری کې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي چې الله د غزمکه ته حکم وکړو چې ترا نږدې شره کوم کلی د توبې لپاره چې ته ترا لنګ نشا او دې بل ته وي چې تو ګدشا چاغه نه پکو هغه دغه والو هغه کم کلی ته چې د توبې لپاره ته هغه نږدې وو ته هغه فرشتو ته الله حکم وکړو چې کوم نیکانو خلقو نالي وي دارو یو کس ته هغه ډیر زیات ګناګارو باندې اسرائیلو کې دا موقع ده هغه چې مړ کېده ډیر سخت ګناګارو بچو ته ویل چې ما خخوي مو بس ما وسی زه یو دایره مې په سمندر کې جدا جدا دغه کوي ولی ورزد الله نه ویریږم ځکه چې داغه دا ګمانو چې زبر خاورې بشي ویری بشي ختم بشي دا حدیث کې راځي چې الله رب العزت یو صدقه کار وکړو الله رب العزت ایره راټول کړو انسان ته جوړ کوته وي لما فعلت هذا بنده دا کار دی ولې کړی ځان ولې وسی ته مسلمان به غیره په بچو باندې په سمندر کې مختلف ځایونو کې ولې وزار کړه وی الله ساده یې دینا تاسو مخامخ کېدین شو الله وی چې زما د یری دی دا کارو کو زما تا ټول ګناهونه معاف کړو زما د یری نه تا دا کارو کو الله رب العزت باندې غواړي چې بنده صرف الله تعالی ته صرف رجوع کی یو حدیث کې پیغمبر اسلام والسلام فرمایي انما التوبه الندم توبه خو صد پخیمان کیا رب ګناه ته صرف پخیمانم شي تا دا ومنه چې دا ګناه رضام پیغمبر اسلام والسلام دام نه الله تعالی ته وګورو الله رب العزت دې موږ او تاسو لپاره دا عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول را د ګناهونو نه رستا ولم دې موږ او تاسو ټول د ګناهونو نه محفوظ کړي او به الله رب العزت موږ او تاسو ته د صحیح توبې توفیق راکړي واخر دعوانا